بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو ښه راغلاست. د دې اکټیو انګلیش بوک 1 پښتو ټریننګ نن اخیری درس دی. آیټم 36 some new words بعضې نوي لغاتونه. په نن درس کې دوستانو تاسو ته ځینې نوي لغاتونه درښودل کیږي چې دا لغاتونه باید تاسو څنګه وي زده مو وي او په دې باندې پوه اوسیږئ. کوم لغاتونه چې تاسو ته نوي درښودل کیږي هغه زه تاسو ته ښي طرف ته لیکمه د هغې معنا. لومړي تصویر ته راشئ. what day is it؟ day څه شي ته ویل کیږي؟ ورځ ته ویل کیږي. what day is it؟ کومه ورځ ده نن؟ وایي it is monday. وایي نن د monday ورځ ده یعنې دوشنبه ده. نن د کومه ورځ ده؟ دوشنبه ده. Miss Amin is going to the market. Miss Amin زی یا د امین ښځه is going to the market زی مارکیټ ته. مارکیټ معنا بازار ته. There is another woman with Miss Amin. د ښاغلې یا د آغلې امین یا د امین د ښځې سره یوه بله ښځه هم ده. She is Miss Amin's friend. هغه د ښاغلې امین یا د آغلې امین ملګرې ده. فرند مطلب څه دی؟ ملګری. They are waiting by the bus stop. دوی انتظار کوي د بس سټاپ سره. د بس سټاپ نه مطلب څه دی؟ ګورل ته لیکلي سټاپ. د ساحه کې وګورئ دا ما چې سره کرښه ورکړه دا بس سټاپ دی یعنې بس ته انتظار کوي. They have umbrellas. umbrellas څه معنا؟ چترۍ. دوی چترۍ لري. They have umbrellas. چترۍ لري. Rain is falling. Rain باران ته ویل کیږي. Falling اوریدل. باران اوریږي. The wind is blowing. او باد هم څنګه کیږي؟ لګیږي. What month is it؟ دا کومه میاشت ده؟ month میاشت. یعنی دلته تاسو ته ویلي دي چې باران هم وریږي او باد هم دی. وایند باد ته ویل کیږي. نو دا به کومه میاشت وي؟ وایي it is September. دا به د سپټمبر میاشت وي. دوهم تصویر ته راشئ. Now they are in the town. اوس دوی په ښار کې دي. ټاون معنا ښارګوټی. اوس دوی په ښارګوټي کې دي. It is not a village. وایي دا یو کلی نه دی. دا یو کلی نه دی. It is a town. دا یو ښارګوټی دی. Look at the cars. وګورئ موټرو ته. In buses او بسونو ته. They are making a loud noise. دوی جوړ کړی دی. loud معنا اوچت. noise اواز. موټر او دلته وګورئ موټر او بسونه دي وایي اوازونه یې جوړ کړي دي. The women are on the market. دغه دواړه ښځې مس امین او ملګری چې دا وایي په مارکیټ کې دي. The man is showing a fish to Miss Amin. fish څه شي ته ویل کیږي؟ ماهي ته. دکاندار وایي ماهي ښیي ښاغلې امین ته. Look at the beggar. ها Look at the beggar. beggar څه شي ته ویل کیږي؟ سوال کوونکي ته. Miss Amin's friend is giving him some money. د امین ملګری چې ده د اغلې امین ملګری ورته لږ پیسې ورکوي. لږ پیسې ورکړی ورته. He is putting it in his pocket. putting معنا ایښودل. وایي د اغلې امین ملګری ورته پیسې ورکړی. اوس دغه سوالګر he is putting دا سوالګر ږدي د پیسې in his pocket په خپل جیب کې. په خپل جیب کې پیسې څنګه کوي؟ دی. صحیح ده. نو دې درس باندې تاسو پوه شولئ. نو لغاتونه چې کوم ضرور وو هغه ما تاسو ته راوباستل. ملګرو دغه و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. امید ده چې تاسو به د دې درس څخه یو څه زده کړي وي. اوس راځمه ځینې مهم معلومات تاسو ته د څه په خاطر باندې درکومه. تاسو کولی شئ د انګلیسي ژبې په اړه باندې زموږ ډېر زیات ټریننګونه دي. انټرچینج سیریز
انټرچینج سیریز تاسو کولی شئ انټرچینج انټرو 1 2 3 د دې ډي وي ډي تاسو پیدا کړئ زموږ نمایندګیانو سره رابطه ونیسئ په هر ولایت کې چې یاست او د دې څخه غیر تاسو کولی شئ د انټرچینج د دې انټرو څخه تر دریم کتاب پورې د دې د ګرامر موږ بوک کتاب لیکلی دی چې دې سره ډي وي ډي هم موجوده ده ګورئ په افغانستان کې لومړي ځل باندې موږ دا دی داسې یو کتاب بازار ته یا هیوادوالو ته وړاندې کوو چې هغه د ګرامر کتاب هم دی خو ورسره بیرته همدا ګرامر په ډي وي ډي کې تشریح شوی هم د ډېر په منظم ډول باندې تاسو کولی شئ دا څنګه کوي پیدا یې کوي دا د تاسو کولی شئ زموږ د اکټیو بوک 1 دا کتاب خدا د ټریننګ تاسو په مخه کې پروت دی دا تاسو ټریننګ یې مطالعه کوئ په دې ډي وي ډي کې ګرامر هم شته دی هغه هم تاسو څنګه کولی شئ مطالعه کولی شئ آی آر سی یا انټرکام لیول 1 څخه تر 4 پورې تاسو کولی شئ زموږ ټریننګونه پیدا کړئ سپیشل ګرامر سپیشل vocabulary سپیشل ریډینګ دا ټریننګونه تاسو هم زموږ کولی شئ پیدا یې کړئ بل پارټس اف سپیچ سپیشل ټریننګ دی دا ما جوړ کړی تاسو کولی شئ دا پیدا کړئ او همدارنګه افغان استاد انګلیش ګرامر کولی شئ دې سره ډي وي ډي هم موجوده ده تاسو کولی شئ چې دا ټریننګ هم زموږ د بازار څخه پیدا کړئ یعنې دا په حقیقت کې کتاب دی تاسو ته ډېر یو زبردسته او ډېر یو ښه چانس دی تاسو کولی شئ دا ترلاسه کړئ د دې څخه غیر د پلک په نوم باندې زموږ یو ټریننګ دی پروفیشنل انګلیش لانګویج کورس تاسو کولی شئ زموږ دا ټریننګ موږ سره په رابطه نیسئ info@afghanustad.com تاسو کولی شئ په دې ایمیل ادرس باندې موږ سره رابطه وکړئ او زموږ څخه چې کوم ټریننګونه تاسو غوښتنه لرئ تاسو کولی شئ موږ څخه هغه ترلاسه کړئ او مطالعه یې کړئ د دې څخه غیر د کمپیوټر په اړه باندې هم انلیمیټډ او ډېر زیات ټریننګونه دي تاسو کولی شئ چې هغه هم څنګه کوئ پیدا یې کړئ مطالعه یې کړئ تر بیا پورې د خدای په امان افغان استاد زموږ کمپنۍ به همیش کوشش کوي چې تاسو ته موږ داسې تعلیمي او د زده کړې مواد برابر کړو چې تاسو ډېر په اسانۍ باندې وکولی شئ چې د دې موادو څخه استفاده وکړئ تر بیا پورې ښې چارې